بل دې په مغرالو که په سترګو مې تیاره شوه یو شین غمی مې ولې چې رڼا راته ښکاره شوه همدا غمی مزه کا چې تا ایښه په چارګله غمی مزه کا چې تا ایښه په چارګله خاطره دې اوس د ځوانۍ دی والله چې خپل په ځوانۍ کې همدا خوار غریب او همدا کومه همدا خپل غریبي او خپل بلګۍ سره والله یقین به کوې استاده مایي بس زنانه مړې شي ماشومان مړې شي بس تک وټوک هماغه کور لګوو پیسې نه حسابېږي من مایبین پروسا کال درې میاشتو خو نور راکړه بس خلا مایبي نو د افطارم تقاوت د کور کې نظام ساز دی څه وظیفه وه معلومین و ښه معلم و او همدې مسکین آباد سلامونه او نیکی له احترامات او پرزونه د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیله مند یم تر دا د مروغ او جوړ او صحتمن اوسئ سخرود مسکین آباد کلی ته راغلي یو چې دلته به د کر کلي ځانګړې خپرونه د کلیوال ژوند په اړه باندې له تاسو سره شریکوو موږ سره تر پایه پاتې شئ او دغه خپرونې څخه خوند واخلئ السلام عليكم سهل سیاد دی جوړ سیاد دی خوی همدلته اوسېږئ هو همدلته اوسېږم او زموږ د خپلې دي که نه په مزدورۍ باندې بس دا واښه کوم زه یو ځانه خوسکی مې دی ښه هغې دپاره او زه خپل یم د چپلیار چپلیار یې او چپلیار کې د کوم ځای کنډي باغ کنډي باغ یې ښه ډېر ښه دغلته د ځمکې چې دي دا ټول په کرا باندې ونیسئ په اجاره باندې نیسئ نه 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 او که دیکانې سیستم بس ځمکه د بل چا دي او بس خلک اجاره نیولې دي او بس موږ د په مزدورۍ باندې بس مزدورۍ باندې لګیا سو او د خپله بازار کې لږ چلو بس جمعګي دغه روز مزدوري باندې بس دا د جمعګي د مازدیګر کارونه نشته بازار کې بس راشو د مال لپاره لږ واښه کوم خلاص نو بیا روز مزدوري پټي په حساب باندې درکوي نه مزدوري د خپله سره خپله لونه کوي نو ښه 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 لو ته څومره وخت پاتې ده بس د لونه دغه خوا ځایونه ټول پاخه دي غنمان پاخه دي بس بیا لونو کې بیا څه حساب تاسو ته بیا کوم حساب درکوي پټي په بس جګ پنځه منه ورکوي نو په جره باندې 15 منه درکوي 15 منه باندې یعنی بیرته پکې غنم درکوي او غنم ورکوي نو ښه خدای دې خوشحال لره او تر اوسه کوم موسی والا دلته راغلي مرسته کړي غنم په حساب نه بابا بیخي بس سړکونه به پخېږي او ټول واسطې والا دي نو واسطې والا تاسو پکې کار نه مونږ ته کار چې د څه کوي نو غږ دې څه ده په خلکو باندې پیغام دې څه دغې خلکو ته چې تاسو باید مونږ سره مرسته وکړي نو مرسته وکړي باید د خوار غریب ته باید خوار غریب سره کومک وکړي نو موږ خو راغلو چې تر څو په دغه ژرنده باندې خپرونه وکړو خو څه ژرندې والا نشته ده بیا دغه ژرنده کې چې تاسو ته وړه کوي دا غنم بیا داسې حساب باندې بس د مز په من باندې پا واخلي نو مز په سر باندې پا واخلي نو ښه او فی الحال لپاره همدغه دلته څو نفره پکې کار کوي کې ژرنده کې څو نفره کار کوي دا د تقریب خو د ژرنده تقریبا ستا په نظر دغه ژرندې څو کاله کېږي چې دا دغه ځای کې دا ژرنده بس داسې که نه دا ژرنده د مخیر نه چلېږي همدغه خپل محلي خلکو همدې خلکو همدا خپل کورنۍ راځي وړو پکې کوي خلاص نو نور خلک ته نه کوي نه راځي څوک نه راځي ورته نو ښه نه راځي خلک ښار ته وړي ماشینو ته وړي نو میل ته وړي دلته صحیح نه باسي بس وخت یې کې باندې وخت ډېر نیسي په روسیې کې د پیغام چې شی ده هېوادوال ته د پیغام چې ده خلکو ته د پیغام څه ده باید د مرسته وکړي کومک وکړي د خوار غریب سره کومکونه زیات وکړي نو ژوند کې مجالبه خاطره لري که نه د ژوند کې یو ښایسته وخت تېر شوی اوس یو کیسه دې اوسي یو خاطره دې اوسي دا د ځوانۍ دی والله چې خپل په ځوانۍ کې همدا خوار غریب او همدا خپل غریبي او خپل بلګۍ سره ځوانۍ کې د عسکري کړې ده نه عسکري نه ده کړې ده نو څه شی دې کړي دي بس پېښور کې پراته وو خلاص پېښور کوم ځای کې پراته وي ناصرباغ کې پراته وي
او د ناصر خان وایي څنګه وایي ناصر باغ سپېره ډاګونه او زه به درځم هغه افغانانو ګوره آباد کړ افغانانو آباد کړو او نن افغانان سره په کوم ظلم باندې لګیا دي او خلک چې را روان دي هغوی ته څه پیغام دی چې هغوی راځي وایي بس وطن کې به کار نه وي روزګار به نه وي هغوی ته څه وینا لري کمره دې مه خدای مهربان ذات دی څو کاله کېږي چې راغلی یا د بس افغانستان آزاد شوی دی بس راغلی راغلی او ښه پوره رسېږي کور ته د خیره او بس اشاره پې کېږي بس شکر یعنې بې ولږې څوک نه پاتې کېږي هسې ویره کوي نه بابا خدای بس دا د ماما نه واورې څو کاله عمر دی د ماما یا 50 سیمه بس خدای دې خوشحال لره درنو دوستانو موږ سره پاس شي دغه ساحو کې ګرځو دلته د غنمو لو ده او زیاتره هېوادوال لګیا دي چې غنم ریبي دوی سره مرکه کوو دغه ساحې ته څه نوم اخلي خپله دې ته د خواجهګانو کې دی خواجهګانو کلی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ خدای دې آباد سلامونه درنو هېوادوالو سخرود مسکین آباد ته راغلي یو تر څنګ مې دغه کاکا ناست ده چې دلته غنم ریبي سره د یو بچي او یو وراره د سره به اول پرسي کوو پوښتنه به یې کوو که څه هم په سترګو باندې معذوره السلام علیکم وعلیکم السلام نوم مبارک دی نوم مې خواجه مین الله خواجه مین فخرود چارباز صفا نه نلاند یو وم ناهیر نه یو او د لوی ننګرهار ولایت یو ښه ډېر ښه دغه دواړه دی یو دی بچی ده او بل دی وراره ده دا څومره وخت چې غنم هم نیال کړي نه راباسي دا جمع شوی نو اوس ریبو نو هغه سر کې پټۍ خو نه دي راوتي ستاسو دا د وخت تاسو ته چې وخت ته ریبلي دي دا لږ پوخ ده نو څنګه د ژوند هم څنګه ده شکر بس ګزاره کوي نو دا بچیان دې مکتب ته لیږي او انشاءالله مکتب یو مدرسه خدای دې خوشحال لره ام تاز راغلی بیا روز انا دلته راځي کار در سره کې چې مدرسې نه راځي د مکتب وخت خو بېکار پې نه کوي نه هېوادوال څه غوښتنه لري هېوادوال خلکو نه څه غوښتنه ده ستا موږ مایبین معاش نه راکوي مایبینو معاش نه درکوي نه که نه او موسسې والا ته مرسته کوي نه چېرته کومک کوي لوی کې موږ سره کومک نه کوي زه خدای دې پرې رحم واچوي او موسسې والا هلته بیخي مرسته نه کوي تاسو یې درکړې نه چېرته کوي غږ به دې اوري او ستاسو د مایبینو پیسې نه درکوي موږ مایبین پروسه کال درې میاشتو خو نور راکړه بس خلا مایبی نو د پلارم تقاوت د کور کې نظام زار دی څه وظیفې وه معلومین و ښه معلم و همدې مسکین آباد کې اوس کور کې نه دغه دا عملیات کړ ستا سترګو کې ته اوس بیخي چی نه ښکاري نه زما لاسونه هم دا زر ته ښکاري نه چېرته ښکاري بیا ته چې کله دغه غنم ریبې بیا تا ته معلومات کېږي بس ګزاره کوو ځان خو پرې نه خوږې نه لاس اوچت نیسي خدای دې خوشحال لره بس الله پاک دې رحم وکړي خدای دې آباد لره خوشحاله اوسې چې وخت دې راکړي بس په همدې بچیانو باندې تعلیم کوه او زده کړې دې کوه ولې نه بس خدای دې آباد لره اجازه دې موږ به لاړ شو خوښوي خیر خدای په امان موسسې موږ سره چېرته کومک کوي بس انشاءالله غږ به دې واوري درنو هېوادوالو مخکې غځېږو دلته نور هېوادوال هم دي خپله بزګري کې دوی سره هم مرکه لرو بیا هم سلامونه درنو هېوادوالو دلته راغلو په کلي کې ټول خلک په بزګرۍ باندې اخته دي دغه یو هېوادوال هم دلته سره خبرې وکړو پولې ډېرې نرۍ دي سادات صاحب پولې ډېرې نرۍ دي د پاکي اخلي حد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوښوي جوړې صحتونه دې ښه دي خوښوي شپې ورځې په خیر تېرېږي زه به همدغې خوا ته در واوړم درنو هېوادوالو تاسو را سره دغه نورې خپرونې وکتلې
چې صخرو د مسکین آباد ومې ناحیې ته راغلي دلته ډېری هېوادوال په بزګرۍ باندې اخته دي. تر څنګ مې یو مشر ناست ده چې برحاله لګیا و کار باندې راجي مقدس سره مرکب. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نوم مبارک دی؟ دا د ژوندی لره نوم سید آغا. سید آغا ماما. دلته په څه کار باندې بوخت یې؟ دا کار کوو مړه دا غوا ماله واښه کوو دا کار کوو. او د کوم ځای؟ د خوږیاڼي خوږیاڼي په صخرو کې سرخور کې. ښه دلته خپله کورونه همدلته دي؟ هو همدلته هم کورونه ښه خدای م خوشحاله تقریبا څومره وخت کېږي دلته راغلی؟ یاره کېږي به یو 10-12 کاله وشي. خپل ځمکې د شته که د خلکو ځمکې؟ ولا مړه دا یو کور یو کړی دی ګوټ شي نه دی. د شکر د کور کې خپل ځمکه هم خرڅه کړې وه خوږیاڼو کې دلته هم ورباندې زه واخیستلم. یعنې موږ او تاسو همپرستي نشته وه د صخرو خلکو سره څنګه د وضعیت د مړی او ژوندی کور سره لرئ که نه؟ ښه برابر ښه پکې خوشحاله یې؟ ښه پکې خوشحاله تقریبا دلته د ستا د عمر د څومره وي چې څومره عمر دی د خپل؟ یاره ووایو 55 او 50 داسې به وي. ډېر عمر دی بیا صخرو کې تېر کړی دی؟ عمر مې غونډه دلته تېر کړی دی. خپلوالي م کړې دلته؟ خپلوالۍ خو ولن کړي دي خپلوان هم دلته پروته دي د خوږیاڼو دي همدغلته نږدې پروته دي. دا شکرلا نمرې و دا کیم کې پاسه دغه کلي ژوند په اړه که راته ووایې د کلي ژوند څنګه دی؟ کلي ژوند نه مې خدا ښه دی خوشحاله یو پکې. دا بهر خلک د کلي ژوند ډېر خوښوي تا څنګه خوښ دی؟ ما خوښ دی. دلته ډېره ارامي ته مونږ چې راغلي ته باور وکړه موږ چې کوم لرې ځای ته خپرونې ته ځو سرګرد کېږو شور لاس خو دلته هېڅ ستړي کېږو نه نن ډېر زیات هم ګرځېدلو. ساحه ډېره ښکلې ساحه ده. ښکلې ساحه ده. ښکلې ساحه خدای دې اباد لره. هېوادوال خو به دې ګوري هېوادوال ته څه لري څه به ورته وړاندې کړي شعر وړاندې کړي ترنم وړاندې کړي کومه خاطره دي د ژوند اول به خاطره ورو یو ښه خاطره به د صخرو کې د ژوند کې داسې یو ښه صحنه راغلې اوسي د خوشحالۍ صحنه دې اوسي. ولا خوشحاله خو کومه صحنه دې په دې صخرو کې ډېره خوشحاله وونکې وه؟ ولا دغه باندې چې ګرځم راګرځم دا انډیوالانو سره کېنم که نه او څوک یې تا خبره کله کله پکې تا خبره رقم خلکو سره زړه مو سره خوشحاله وي پوه شوې. په کوم وخت ډېر خوشحاله یې په دې کلي کې؟ په دې کلي کې دا اوس ګوره دا اوس دا ځان له دې ګورم داسې اوس ګوره خوشحاله یم تاسو نه خوشحاله داسې نور انډیوالان راشي ځوانان خو راټول شوي دا ځوانان وایي ماما ډېر ښایسته شعرونه وایي ترنم یې کوي وړاندې کوي مهرباني وړاندې کړه هېوادوال دې واوري. نه مهرباني وایي ما د سړک د غاړې ګل کې وایي وای چې مال مې نه خوري یا شوکان مې بویه وینه وای جلۍ ولاړه په مانځه ده وایي د نرۍ ملایي سوداګر بیا کوینه اخر به ما په چا حلال کې وایي ته چې د اسکه غړی وړي په لوړ بامونه و ما د سړک د غاړې ګل کې وایي چې مال مې نه خوري یا شوکان مې بویه وینه یار می هندوزه مسلمانه ترمنځ چا وکړه د صبر تعویذونه اخر به ما په چا حلال کې وي ته چې د اسکه غړی وړي په لوړ بامونه ما د سړک د غاړې ګل کې وای چې مال مې نه خوري یا شوکان مې بویه وینه وای جلۍ ولاړه په مانځه ده وي د نرۍ ملایي سوداګر بیا کوینه بس راشه پوره راشه که نه راشه صحیح سړی هلته ده دا اوس ګوره ښه راشه که نه دا یاد رور دی دا ماشاءالله مشر کوم یو د تاسو ته مشر یې خدای دې خوشحال لره راشه که نه نه راځه یو څو خبرې پلیز دا انګلیش هم پکې زده کړی ماشاءالله خوشي دا چې په دا ډیره خدای دې خوشحاله تاسو خپانه شئ نه خدای دې خوشحاله لره او په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې صخرو کې هر رقم خلک بشته دي نور ولایتونو او د ولسوالۍ خلک بشته دي او بیا نه خوشحاله دا غټه خبر ده اگر زه خپل صخرو دی هم د خیر آباد خدای دې آباد لره خوشحاله اوسي او په وروستۍ کې هېوادوال د څه پیغام لري هم دا خپرونه هېوادوال ګوري څه پیغام لري څه ورته ویل لري هېوادوالو ته هېوادوال دې مړه ژوندي وي عمر خدای دې ښې ورځ سره مخ کړي الله دې نه خرابوي موږ ډېره خوشحالي
وته غواړو خوشحالي او د مسافرو ته څه وایي مسافر له خدا سي یې چې خدای پاک چې مسافر دې خدای ښې مزې یې وکړي. بیا په خیر راولي دی دې بیا په خیر بوتلل کي یې پرې په خیر راشي او بیا ها یعنې پاتې کېدل دې نه وي خو پاتې کېدل خو د شوډا باندې ټیکه د ستا خبرو پورې یو دغه راپه یاد شو دغسې کوم سړی و ادیرې ته تللی او ګورې پیسې پیدا کړي بیا هغه یې کوي مړې دي ژوندي مړې دي ژوندي ښه بس مسافر دی پرې وطن ته راشي مزې دې وکړي بېرته یې لاړ شي او مسافر چېرته چکر ووایي دغسې کلو ته چکر دې داسې ځایو کې وایي که نه ګوره په دې شنو شنو دارو کې د چکر وایي په دې پولو چې زړه خوشحاله شي همدا اوس ته خپله لکه هلک غوندې او هلک غوندې هلک غوندې خدای دې خوشحال لره بچي دې مکتب ته لېږي که نه او بچي زه خدای دې خوشحال لره او دې روډ نه ته مشره مې او دا د پیاله ښکارې سادات صاحب فکر خو دې ته وایي زه زړه ته غم نه ورکوم ته زړه خوړلی زه دونه غمونه تازم دی هغه نه تازه ده دا پې ځوان ده ولا زلمی ده هغه زړه خوري او دغه سخروت کې بل شی کرل کېږي غیر دغه نمونه دلته وروره داسې ده چې تور بانجان لیړوګان او دا د منې فصل کې کرل کېږي او نور چار شی پکاري ګوپیان هم کوي ګازر هم کوي پالک هم کوي هر شی چې تا زړه وغواړي جنتي ځمکه ده او جنتي سخروت خو ډېر جنتي ځمکه ده هر شی بس مونږ خو خپل هم د سخروت د آب و هوا او ښه ده اوس د اوبو مشکل هم حل شوی ده که فکر دی یو وخت کې به اوبه ډېرې په ستونزمنې وي سادات صاحب چې کله به خلک اوبو ته تلو بیا به د شپې نه په جومات کې غږ کوو چې زما ګوره سبا ته د اوبو نوبت ده نوبت دی زما اوبه به څوک نه تېرې بیا به چې اوبه چا را تېرې کړې بیا هغې به بیلچه باندې وهلی و کله چې بیلچه وهلی ده نه جنګونه منګونه هم نه دي بیلچه باندې دلته هم نه دي کړي دي خو ګاڼو مو کې کچاو سره لږ برګای کړی وي خو هغه هلته هلکان هغې زیره موږ راوتلي هلکانو کې به ټول دوره کې به د غوسه ډېره وه غوسه خو ولا د تا خبره پهلواني هم نیوله که نه نه غوسه خو به چې چا به ډېر مجبوره نه کړو چې یو به ډېر مجبوره شو بیا به یې تا خبره هغه به کوو نور یې تا خبره یو وار دوه وارونه به مې هېڅ هم نه ورته ویلي هېڅ هم نه ورته ویلي څه کوئ که نه وی پهلوان هغه څوک ده چې ډېر حوصله او حوصله داسې خو پوهېدلو که نه چې یاره یو بنده ګوره تا خبره هسې هزار څه په کار چې ګوره اوس په مینه ژوند تېر کړي خو چې یو بنده دې ګوره نه پرېږدي که نه خو بیا به آخر چې غل نه ځي په مل بلا بیا به نو ډېر خوشحال لره ډېره زیاته مننه درنو هېوادوالو تاسو را سره دغه نورې خپرونې وګورئ موږ د کلي کوشش کوو چې ځوانان نه پیدا کړو هغوی سره مرکه وکړو زیاتره خلک په کار باندې بوخت دي او دا ګلالي ځوانان هم راټول شوي نوم یې څه دی منتظر خان مکتب ته ځي چای لنګه شوق کېږي چای راوړم درته تا خو مخه ښه وکړه خو زه کمرې مخړو او ماما به یو دو درې دانې مسافرو له بس اخري کرامات به خپل وکړي په دې وروستۍ کې رښتیا وایي چې موږ خپرونه سادات صاحب تیار شي وږې توره یم تا به رنځور کړمه تورو خوړلي دي اشوکانو لړمنونه آخر به ما په چا لال کې نه غلطه شو څه نه کبله کوم یې د خپله خوښېږي نه وځي کوم یې د خپله خوښېږي سوچ وهه ستا کوم یې خپله خوښېږي چې کله وې په کار باندې اخته وربل ښایسته وي که د زنې په سر حالای کله به ته ومنې د ما ملنګ دا سوالای وسترګو کې تاثیر لري په شونډو کې خندله وزه دې لیونی کوم نور مې نه کېږي ماتله وربل دې په مغرالو که په سترګو مې تیاره شوه یو شین غمی مې ولی چې رڼا راته ښکاره شوه اندا غمی مزه کا چې تا یې په چار ګله غمی مزه کا چې تا یې په چار ګله زه دې توبه وراکم په غونچو د زیړو ګلو د ښایسته وي که د زنې په سر حالای وکله به ته ومنې د ما ملنګ دا سواله وي سترګو کې تاثیر لري په شونډو کې خندله وزه دې لیونی کوم نور مې نه کېږي ماتلی وربل د په مرالو که په سترګو مې تیاره شوه یو شین غمی مې ولی چې رڼا راته ښکاره شوه ونده غمی مزه کا چې تا یې ښه په چار ګله صحیح شو
ته باور وکړه دا څونه خپرونه مو کړې علم پکې دمه جوړه شوه ګوره کلي کې وګورو ژر سړی په کار باندې اخته و خو تاسو سره دمه جوړه شوه خدای دې خوشحاله ده خدای پاک دې وبخښي سر د ټولو مړو ګلکۍ هم راپه یاد کړو ګلکۍ استاد ورغه ولکه چې ګوره د تا خاطر خدای دې خوشحاله کړي انشاءالله ډېره زیاته مننه خدای دې آباد لره ما ته دې دا ستا په دغه باندې سندرو باندې ګلکۍ استاد راپه یاد کړي هغه محلي سندرې به کله کله ویلې په اجرو کې بیا به ځوانان دا ټولو د دې خوشحال لرم بس خدای مهربانه درنو هیوادوالو تاسو را سره په سخرود او خیر آباد او مسکین آباد کلي کې دغه ځانګړي کلیوالي خپرونه ولله زه جاوید حضرتي او ما سره حمایت الله سعادت تاسو په درانه حضور کې همدلته اجازه غواړو شهر چېرته اوسئ ښه د آباد او سوکاله اوسئ زموږ چینل له سبسکرایب کړئ او د زنګ تړۍ کېږدئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو